مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، مجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د عرفات د ورځې د خطبه لوی او مهم ټکی بیان کړ او دا مهم وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحابو او حاضر کسانو څخه دا اقرار واخیستی چې ویل موږ شاهدی ادا کوو چې تا خپل رسالت ورساوه، امانت دی ادا کړي، امت ته د نصیحت وکړي او د خپل دین د پاره دی حق جهاد وکي. د خلق تر دغه شاهدی ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په خپل سبابه غوته سره یوار و اسمان ته اشاره وکړه او بیا به خلق ته اشاره وکړه او ویل به اللهم فاشهد، الهی تشاهد اوسه. دغه د غوتی اشاره او دغه جمله ویلې درې واره تکرار کړه او د دې کار څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه مقصد وو؟ مقصد یې دا وو چې الهی تا و دغه قوم او امت ته زه په رسالت او نبوت را لېږلی وم او دغه دی زما امت شاهدی ادا کوي چې ما خپل رسالت ورساوه، امانت می ادا کړي او خپل امت ته می نصیحت وکړي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خطبه د ویلو او بیانولو څخه فارغ سو، د دغه ورځې د مازیګر په وخت کې د الله جل جلاله دغه قول نازل سو چې د سورة المائده د 3 نمبر آیات یو حصہ ده. نو دغه آیات د نزول وخت د جمعې او عرفات د ورځې د مازیګر وخت دی چې الله جل جلاله فرمایي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني نن ورځ ما وتاسته ستاسو دین در پورا او کامل کی، زما نعمت می پر تاسو تمام او پورا کی او ستاسو د پاره می اسلام د دین په شکل او صفت سره اختیار کی. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دغه آیات په نزول سره حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دوه مختلف شخصیتونه، یو وخندل او بل وجړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خوشاله سو ځکه اسلام پورا او کامل سو، مسلمانان کامیاب سو. اليوم اكملت لكم دينكم
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. یو وخت یو یهودی و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وویل ستاسو په کتاب کې یو آیات دی، که دغه آیات پر موږ نازل شوی وای موږ به دغه آیات د نزول ورځ زموږ د پاره اختر ګرځولې وای. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل کم آیات؟ یهودی ویل دغه آیات اليوم اکملت لكم دینکم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل په والله په هغه ورځ چې دغه آیات نازل سو پر موږ مسلمانانو دوه اخترونه سره یو ځای شوي و. دغه آیات د هجرت د لسم کال د حجۃ الوداع په موسم کې د جمعې او عرفات په ورځ د مازیګر په وخت او په داسې حالت کې نازل سو چې د عرفات پر میدان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا تر 40,000 زیات اصحاب کرام را ګرځېدلي و. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه آیات په نزول سره خوشاله سو، مگر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وجړل. خلقو پښتنه ځنی وکړه چې ولی جاړي؟ در رضی الله تعالی عنہ وویل هر شی چې پوره سي خامخا نقصان ورته راځي، او دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات خبر دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه آیات څخه دغه مقصد واخیستی چې دین پوره سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ د مابین څخه رحلت کوي. پس له خطبه ویلو څخه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان وکړي او بیا یې اقامت ووایه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخلق ته د ماپښین منځ ورکړي. دوهم وار بیا اقامت وویل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخلق ته د مازیګر منځ ورکړي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه منځو په مابین کې نور منځ سنت یا نفل نه دی ادا کړی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل اوښ سپور سو او په عرفات کې د درېدلو پر ځای مخ پر قبله ودرېدی او تر لمر لوېدو پورې هلته تهلیل او تکبیر وایه، دعاوې یې کولې. تر لمر لوېدو وروسته د مزدلفې و طرف ته په داسې حال کې رهیسو چې اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ یې پر خپل اوښه تر شا ورسره سپور یا کنجوغه کړی و. کم وخت چې مزدلفې ته ورسېدی هلته د ماښام او ماخستن منځونه په یوه اذان او دوه اقامت سره ادا کړه او دغه المنځو په مابین کې نه نفلونه کړی دي او نه تسبیحات ویلي دي. د المنځو تر ادا کولو وروسته دالته په مزدلفه کې د سپېدو تر چاودلو پورې څنګه واچاوه او بیا یې د سهار منځ په یوه اذان او یوه اقامت سره ادا کړي. تر المنځه وروسته و مشعر الحرام ته ورغلی، مخ پر قبله ودرېدی، دعاوې یې وکړې، تکبیر او تهلیل یې ووایه او تر هغو دالته ولاړ وو چې ښه روښنایي سوه او د لمر تر راختلو د مخه د مزدلفې څخه د مینا پر طرف پر خپل اوښه رهیسو او دلته یې فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تر شا ورسره سپور یا کنجوغه کړی وو. څو وادي محسر ته ورسېدی او هلته یې خپل اوښه یو څه چابکه کړه. وادي محسر هغه شیله ده چې په هغه کې د ابرهه فل پریوتی او د کعبه شریف پر طرف نتلی او بیا دغه ځای څخه وجمرة الاولى ته ورغلی. جمرة الاولى چې جمرة الكبرى او جمرة العقبه هم ورته ویل کیږي او موږ لوی شیطان ورته وایو. دغه شیطان یې په اوو کوچنیو ډبرو سره وویشتي او د هر وشتلو سره یې د الله اکبر تکبیر وایه او بیا د هدیو د حلالېدو وځای ته ورغلی. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درش پته اوشان په خپل مبارک لاس سره حلال کړ
او پاته 10 اوښان حضرت علي رضی الله تعالی عنه حلال کړه چې ټوله 100 اوښه سوه. بیا دغه ځای څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل اوښه سپور سو او کعبه شریف ته ورغلی. هلته یې طواف زیارت یا فرض طواف وکړي او د ماپښین مونځ په مسجد الحرام کې ادا کړي. بیا د زمزم وساته ورتیر سو چې هلته بني عبد المطلب وبراکشله او خلق یې په وبکول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا بني عبد المطلب وبرا وکاږي که زه پر دې نه بیرېدلای چې بیا به خلق پر سقایا نزاع او شخړه در سره کوي ما به هم ستاسو سره راکشلی وای. هغه یو سلواغه او به ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زمزم او به وچشله. په دغه ورځ هم چې د ذوالحجې لسمه ورځ و او یوم النحر ورته ویل کیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساشت پر وخت خطبه وویل. په دغه خطبه کې ځینې هغه احکام تکرار کړه چې پرون یې د عرفات په خطبه کې فرمایلی و او ځینې نور احکام یې هم بیان کړه. که څه هم دغه احکام په پخوا کې شوول سوي او بیان سوي و خو دلته بیا د هغو تایید او تاکید وکړي ځکه اوس ډېر خلق سره یو ځای سوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې مسلمانان دغه احکام د علیه الصلاة والسلام څخه مستقیم او بلا واسطه واوري. امام بخاری او امام مسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوم النحر په ورځ موږ ته خطبه وویل او یې فرمایل ایها الناس انما النسيء زياده في الكفر. ورونو الله جل جلاله یو کال 12 میاشتې ګرځولې دي او دغه 12 میاشتو څخه یې 4 میاشتې حرامي کړې دي چې په هغه میاشتو کې جنگ او تجاوز حرام وو. مګر عربو په دغه حرامو میاشتو کې تصرف کاوه د خپل مزاج او غوښتنې سره موافق یې پر لاړولې. اول حرام میاشتې کومې وې؟ حرام میاشتې رجب، ذو القعده، ذو الحجه او محرم وې. رجب یوازې میاشت و. عربو کولای سوای چې په دغه میاشت کې د جنگ او تجاوز څخه ځانونه راوګرځوي او هغه نورې 3 میاشتې پرله پسې وې. وعربو ته دا سخت او مشکله و چې دغه 3 میاشتې دي پرله پسې د جنگ، چور او چپاول څخه لاس واخلي ځکه د دوی ژوند لکه د څیرونکو حیواناتو په چور او چپاول وو. نو دغه 3 میاشتو د پاره یې چم او حیلې جوړولې. په میاشتو کې به تغییر راوستي. مثلا کوم وخت چې به ذوالحجه تیر سو نو دی به ویل محرم یو میاشت ورسته کوو او زندوو. نو به د ذوالحجه او محرم په مابین کې یو میاشت ورواچول چې په دې حساب سره به کال 13 میاشتې سو. یا به سفر تر محرم را د مخه کړه، محرم ته به سفر ویل او بیا هغه راتلونکي میاشت محرم و. په میاشتو او وختو یې لوبي کولې او د خپل طبيعت سره موافقه سره اړولې چې دغه اړولو په نتیجه کې حج پر خپل وخت او خپل میاشت کې نو او دا ډېر لوی غلطه ده چې وختونه او تاریخونه واړول سي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته چې دغه غلطه علاج وسی او هغه علاج په دغه حجۃ الوداع کې وکي چې نسی یې باطل کړ او النسی نسته چې د نسی څخه مقصد دغه د میاشتو اړول او زندول دي. الله جل جلاله فرمایي انما النسيء زياده في الكفر، یعنی بشک دغه د میاشتو اړول په کفر کې زیاتوب دی او هغه دمخه چې عربو کول هغه جهالت وو. دغه یو میاشت به یو کال حلال بلل او بل کال به حرام بلل. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خطبه کې و فرمایل ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، یعنی دغه چې اوس موږ حج پکښ کوو واقعا او حقیقتا ذو الحجه ده،
بل میاشت نه ده چې موږ د هغه د کفارو د اړولو په سبب خطاوتلیو. هو خلقو میاشتې پر له اړولې وې او ډېر ځله حج پر خپل وخت نه کېدی، خو دغه اړولو په آخر کې چې دغه اوس دی بیرته د حج میاشت ذوالحجه و هغه خپل واقعي وخت راغله، لکه په هغه ورځ چې الله جل جلاله پیدا کړی و. نو که اوس پر دغه حال په صفات سي او بیا یې څوک وا نړوي، نو هر شی پر هغه خپل وخت دی، نه بیا روژه اوړي نه حج. چې خلقو ته دا شک نسی پیدا چې کفارو میاشتې پر له اړولې وې، خو په دغه اړولو کې بیرته هر میاشت پر هغه خپل وخت راغله. الا هل بلغت اللهم فاشهد، یعنی الهی تشاهد اوسه چې ما و خلقو ته د اسلام احکام ورسول. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا کومه میاشت ده؟ موږ وویل الله او رسول الله شپه خبر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ساکت او چپ خلصو تر داسې اندازې چې زموږ خیال سو چې اوس به بیل هغه خپل نامه څخه په بل نامه سره وبولي. او بیا یې فرمایل آیا دا ذوالحجه نه ده؟ موږ ویل هو ده. بیا یې فرمایل دا کوم شهر دی؟ موږ ویل الله او رسول الله شپه خبر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ساکت سو تر داسې اندازې چې زموږ خیال سو چې اوس به بیل هغه خپل نامه څخه په بل نامه سره وبولي. او بیا یې فرمایل آیا دا بلد الحرام نه دی؟ موږ ویل هو دی. او بیا یې فرمایل دا کوم ورځ ده؟ موږ ویل الله او رسول الله شپه خبر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ساکت سو تر داسې اندازې چې زموږ خیال سو چې اوس به بیل هغه خپل نامه څخه په بل نامه سره وبولي. او بیا یې فرمایل آیا دا یوم النحر نه ده؟ موږ ویل هو ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې ستاسو ویني او ستاسو مالونه او ستاسو عزت او آبرو یو پر بل داسې سره حرام دي لکه دغه ورځ حرمت په دغه شهر کې او په دغه میاشت کې. ورونو دا بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه تائید او تاکید دی چې مسلمانان باید یو د بل په وینو، یو د بل په مالو، یو د بل په عزت کې بے پروايي ونه کړي. ورونو شم متوجه سي دغه اسلامی احکام دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل او تاسو به د خپل رب په حضور کې ودرېږئ، ستاسو څخه به ستاسو د عملو پوښتنه وکړي، تر ما وروسته و ضلالت او بد لارې ته مور ګرځي چې ځینې ستاسو د ځینو نورو غاړې ورپرې کوي، یعنی یو د بل سره وژني. الا هل بلغتو، آیا ما دغه احکام تر تاسو پورې در ورسول؟ خلق ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اللهم اشهد، الهی تشاهد اوسه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احکام بیانول او د خلق څخه اقرار اخستی چې ما دغه الهی احکام در ورسول. چې خلق به ویل هو، نو به الله جل جلاله دغه د دوی پر اقرار شاهد کوي چې الهی دغه دی دوی اقرار کوي چې ما خپل رسالت رسولې دي. او بیا یې فرمایل دغه حاضر خلق دي دغه احکام و غائب خلق ته ورسوي. او ډیر زله داسې پیښیږي چې هغه څوک چې دغه احکام ورسیږي تر دغه اوسنی اوریدونکو دي ډیر د حافظه خاوند په او عمل کوونکی وي. او دغه د اسلامي احکام بیانول او تر خلق رسول د هر مسلمان وظیفه ده. او وی فرمایل هغه د جاهلیت فخرونه لغو او باطل دي. یعنی په جاهلیت کې چې به خلقو په دنیوي شیانو فخر کاوه، هغه فخرونه نه اعتبار لري او نه فخر بلل کیږي. بیل دوه کارو څخه چې سدانه او سقایه ده، یعنی د کعبه شریف د آبادولو او خدمت کولو شرف چې سدانه ورته ویل کیږي پاتې دي، او بل د حاجانو د خدمت کولو او اوبو رسولو شرف چې سقایه ورته ویل کیږي پاتې دي.
هر هغه څوک چې د بیت الله الحرام ساتنه او حفاظت کوي او هر هغه څوک چې د حاجیانو خدمت کوي دغه شرف دی. که څوک فخر په وکي کولای شي، مګر دا جاهلیت هغه نور فخرونه لغو او باطل دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څو نور احکام تاکید او تکرار وکړي چې د هغې جملې څخه یې وفرمایل والعمد قوت، یعنی په قصد سره د یو چا وجل قوت دی چې د هغه په باره کې د اسلام حکم داسې دی که یو چا قصدا یو څوک ووژي او د مقتول ورثه خامخا د قاتل وژنه غوښته نو قاتل په قصاص سره وژل کیږي او کې دیت قبول کړي بیا به دیت ورکول کیږي او یادا چې عفو ورته وکړي. په دغه درو شیانو کې د مقتول ورثه اختیار لري. او د قصدي وژلو شبهه هغه چې په لرګي یا ډبره ووژني یا په داسې شی ووهي چې هغه شی په عادت او اصطلاح کې د وژلو اسلحه نه وي او عادتا څوک نه په وژل کیږي خو هغه ووژل سو و دغه قتل ته شبه عمد ویل کیږي. ځکه دغه وژنه نه په خطا سره ده نه په قصد سره، نو دا شبه عمد دی. په دغه سی وژلو کې پر قاتل سل اوښدي چې دیت ورته ویل کیږي. او که چا تر دغه زیات غوښته چې یا دغه وژل سوی نفر شریف او سردار وو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا د ډیر او زیات غوښتنه کول هغه د اهل جاهلیت څخه دی. د انسانانو په مابین کې فرق او تمیز نشته، د هر یو دیت سل اوښدي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ای خلقو، شیطان د دې څخه نا امید سو چې د هغه عبادت ستاسو په مځکه کې وسی. یعنی د شیطان هیڅ دا امید نشته چې بیا دې په جزیره العرب کې د عبادت وسی. تعلیم الاسلام مګر هغه په دې راضي سو چې بیل عبادت یې په نورو داسې شیانو کې اطاعت او متابعت وسی چې تاسو یې کوچنی بولی. یعنی په جزیره العرب کې توحید ثابت او برقرار سو. شیطان هیڅ دا امید نه لري چې بیرته دې هغه ښکارا شرک و جزیره العرب ته راوګرځي. که شرک هم راسي هغه به په لږ او بل شکل سره وي، مګر دا چې د بوتانو عبادت داسې وسی لکه په خوا چې کېدی دا امکان نه لري. نو شیطان په دې راضي سو چې په نورو داسې شیانو کې متابعت وسی چې تاسو یې سپک او کوچنی بولی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ایها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمون ان كل مسلم اخ للمسلم وان المسلمين اخوة فلا يحل لامرئ من اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن انفسكم اللهم هل بلغت. اے خلقو، زما خبري واوري او ځانونه په پوکي پوسی چې هر مسلمان د بل مسلمان ورور دی او ټول مسلمانان یو د بل سره ورونه دي. نو هیڅاته دا نه روا او نه حلاله ده چې د ورور د مال څخه دی بیل اجازه یو شی واخلي. هر هغه شی چې د ورور په خپل رضا او خوشاله زړه ورکړي هغه ورته روا او حلال دی. نو پر خپل ځانو ظلم مکوي. علماء کرام وایي حتی که څوک یو مسواک د هغه د خاوند به اجازه واخلي دا حلال او روا کار نه دی. هیڅ مسلمان به د خپل ورور د مال څخه بیل اجازه هیڅ شی نه اخلي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل الا هل بلغت اللهم فاشهد. آیا ما احکام ورسول؟ الهی تشاهد اوسه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پس لما څخه خپل پخوانی کفر ته مګرځي چې ځینې ستاسي د ځینو نورو غاړي ور پرې کوي او وجنی. ما په تاسو کې داسې شی پرې ایښی دی که تاسو په هغه عمل وکړي نه ګمراهان کېږي چې هغه کلام الله قرآن مجید دی. الا هل بلغت اللهم اشهد. او وی فرمایل ایها الناس ان ربکم واحد. اے خلقو ستاسو رب یو دی
او پلار مو یو دی. تاسو ټول د آدم څخه پیدا شوي یاست او آدم د خاور څخه پیدا شوی دی. د الله جل جلاله په حضور ستاسو ښه او بهتر هغه څوک دی چې پرهیزګار او متقی وي. هیڅ اعرابي لره پر عجمي فضیلت او شرف نسته مگر په تقوا او پرهیزګاری سره. ورونو دغه قومیت او نجات پرستی چې اوس یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت سره پاشلی او ټوک ټوک کړی دی. جنگونه او اختلافات په مابین کې پیښ دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول لغوه کړي او باطل کړي دي. دا د اسلام د دشمنانو د سیسي دي. واقعي شرف او فضیلت په تقوا کې دي، په قومیت او نسب کې شرف نسته. الا هل بلغتو؟ آیا ما د اسلام احکام درته بیان کړ؟ تاسو ته می ورسول؟ خلق ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل حاضر خلق دی و غائب ته ورسوي. یعنی دغه احکام یوازې د حاضر او موجود خلق د پاره نه دي، بلکې دغه احکام د ټول امت د پاره دي او هر نسل دی وراتلونکي نسل ته رسوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل اے خلقو، الله جل جلاله و هر وارث ته د میراث څخه د هغه حصہ ورویشلې او معلومه کړې ده. په میراث کې باید لوبي او اړول ونسي، لکه اوس چې ځینې خلک خپل لونی د میراث څخه باسي. خو په الهي دین کې د هر نفر حصہ معلومه او محدوده ده. د الله جل جلاله په معلوم او محدود احکامو کې تغیر راوستل حرام او ناروا دي، و هر چاته باید د هغه حصہ ورکول سي. او تر ثلث یا درېیمې حصې زیات وسط کول نه دي روا. یعنی یو څوک غواړي چې د خپل پاته مال په باره کې وسط وکړي، دا جایزه ده چې وسط او تصرف پکښ وکړي، مګر دا نه ده صحیح چې وسط یې د مال تر درېیمې حصې زیات وي. د مړي د مال درېیمه حصہ د مړي ده، په هغه کې وسط او تصرف چلیږي، او هغه نور مال یې د وارثانو دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا راوښول چې یو څوک د خپل مال تر درېیمې حصې زیات وسط نسی کولای. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل والولد للفراش وللعاهر الحجر. یعنی کده یو شذ کوچنی پیدا سو، د دغه کوچنی نسبت د هغه شذ و میړه ته کیږي، د هغه اولاد دی. او کدا چیرې زنا ثابت سو بیا نو حجر یا رجم دی، یعنی تر مرګ په ډبرو وشتل کیږي. دا سی باید ونسی لکه اوس چې په ځینو اسلامی وطنو کې د شریعت په احکامو کې لاس وهل کیږي او اړول کیږي. د الله جل جلاله احکام او قانون یې وبل قانون ته اړولې دي چې پر زانی او زانیه په بند یا نور جزا سره حکم کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داګه او ښکارا سره فرمایلی دي چې زانی او زانیه ته حجر یا رجم دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل من ادعى الى غیر ابيه او تولى غیر مواليه فعليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين. یعنی کده یو چا نسبت بیل خپل پلار و بل چاته وسو، لکه په جاهلیت کې چې بداسه کېده چې د بل چا زوی به د ځان زوی باله. دا کار اسلام منع کوي. د هر چا نسبت به و خپل پلار ته کیږي. او یادا چې یو څوک د یو چا مولاوي او نسبت یې و بل چاته وسی، مولا و هغه آزاد سوی مریی ته ویل کیږي. نو کم وخت چې یو مریی آزاد سي، پلار خو یې نه دی معلوم، نو نسبت یې و هغه خپل مالک ته کیږي. دا سی ویل کیږي چې فلانی مولا فلانی د هغه پخوانی مالک نوم یې ورسره یادېږي. مثلا ابو حذیفه چې کم وخت خپل مریی چې سالم نومېدی آزاد کړي، نو دا سی ویل کېده سالم مولا ابو حذیفه، نسبت یې هغه خپل پخوانی مالک ته کیږي. او پر دغه ولایه شرعي او فقهي احکام بنا کیږي. نو ځکه باید نسبت یې هغه خپل مالک ته وسی، نه بل چاته. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل من ادعى الى غیر ابيه او تولى غیر مواليه
فعليه لعنة الله وملائكته والناس اجمعين. هر هغه څوک چې د یو چا نسبت بیل خپل پلار او بل چاته کوي یا د یو آزاد سوي مرئی نسبت بیل خپل پخوانی مالک او بل چاته کوي پر هغه دي د الله جل جلاله او ملائکو او ټول خلق لعنت وي. الا هل بلغت؟ آیا ما احکام در ورسول؟ خلق ویل هو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اللهم اشهد والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا هغه مشهوره خطبه الوداع چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خطبه کې د اسلام ځینې احکام خلاصه کړي دي، خاصتا هغه احکام چې په هغو کې د خلقو د طرفه تغییر او تبديل راځي او په هغه وختو کې فساد پکښې پیښېدی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو تاکید وکړي. او بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تشریق په ورځو کې په مینا کې اوسېدی، مناسک یې ادا کول او خلق ته د حج شرعي احکام ورشول، د ابراهیم علیه السلام د حنیف ملت شرعي هدایتونه او لارښوونې کولې او هغه د شرک آثار او علامې محو کولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د تشریق په ورځو کې په مینا کې هم خطبه ویلې ده، خو دغه وخت خطبه یې هم داسې و لکه د یوم النحر خطبه، او دغه خطبه یې د سوره النصر تر نزول وروسته فرمایلې ده. او بیا د ذوالحجې په 14مه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مینا څخه وخیف ته ولاړی. پاته ورځ او شپه یې هلته تیر کړه. د ماپښین، مازدیګر، ماښام او ماخستن منځونه یې هلته ادا کړه. بیا یې یو څه آرام او راحت وکړي. بیا وکعبې شریفې ته د طواف وداع دپاره ورغلی او خپل اصحاب کرام هم په طواف وداع سره امر کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل حیات کې د آخر وار د پاره مسجد الحرام ته داخليږي. تر طواف وداع ورسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملتزم ته ورغلی. ملتزم د کعبه شریف د دیوال هغه حصہ ده چې د حجر اسود او د کعبه شریف د دروازې په مابین کې ده. دا دونه ځای دی چې فقط 2 نفر پکښې ځایږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ملتزم ته ودرېدی، خپل مبارک نس په ملتزم پورې وموښلاوه، راسته بارخو پر دغه دیواله کښېښاوه او دواړه لاسونه لوړ پر دیواله ونیول. یعنی ټول مبارک جسم یې په ملتزم پورې وموښلاوه. اوس نو دعا کوي او ژاړي او دعا کوي لکه دا چې د الله جل جلاله و ملاقات ته شوق وي. امت ته دعا کوي، موږ او تاسو ته دعا کوي، فراق را نږدې دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وجړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو ژاړه یا عمر، دغه د ژړا ځای دی، یعنی کدلته ونه ژاړې نو چیرې به ژاړې. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ملتزم څخه را استسو او غواړي چې د مکه مکرمه څخه ووځي. بیا یې خلق سره راټول کړ، د وداع او رخصتېدو حالت دی او وی فرمایل اے خلقو زه بشر یم، قریبه ده چې زما د رب قاصد راسي او زما روح قبض کی او ستاسو څخه زما د رب په حضور زما په باره کې پوښتنه کیږي، نو تاسو به زما رب ته څه وایاست؟ خلق ویل موږ به ووایو بلغت ووفيت وأديت فجزاك الله خيرا ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. تا تبلیغ وکي، تا امانت ورساوه، تا خپل وظیفه ادا کړه، الله جل جلاله دې د خیر داسې بدله درکې لکه یو نبی ته چې د خپل امت څخه او یو رسول ته د خپل قوم څخه ورکول کیږي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمایل الحمد لله. په حجة الوداع سره د اسلام احکام ثابت پوره او کامل سو او وحی هم پای ته ورسېده. پس له دغه څخه بل یو آیات نور قرآن مجید ندی نازل شوی. قرآن مجید کتاب الله آسمانی وحی پوره او پای ته ورسېده.
اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حج مناسک پای ته ورسول نو د مدینه منوره پر طرف رهیسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته ځي نه د دې د پاره چې هلته آرام او هوسا ژوند وکړي، بلکې غواړي چې نور هم د الله جل جلاله په لار کې خپل جهاد او ستړیا ته دوام ورکړي. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته ورسېدی او د هجرت 11 کال شروع شو. خو د روم د دولت غرور او کبریا وداسې اندازې ته رسیدلې و چې د حق او حق منلو څخه انکار کاوه. د دوی د متابعینو څخه چې به هر چا د حق متابعت خوش او اختیار کوي یا په بل عبارت اسلام ته به داخل سو د روم د طرفه وجل کېدی، لکه دا کار چې د فروا ابن عمرو الجزامي رضی الله تعالی عنہ سره وکي. دغه فروا رضی الله تعالی عنہ د روم د طرفه په شام کې د معان والی او عسکري مشر وو او مسلمان سو. خو رومیانو ووجي چې قصه مخکې تیر سو. د روم د حکومت د دغه سرکشي او جرأت په سبب د هجرت د 11 کال د سفر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لوی لشکر جوړ کړ. دغه لشکر مشر او قومندان یې اسامه ابن زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ مقرره کړ او دا امر یې ورته وکړ چې د بلقا او داروم ځکه به تر پښو لاندې کې. بلقا او داروم په فلسطین کې دوه ښار دي. دغه لشکر په لیږلو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و چې یو خروم او رومیان وبېروي او بل هغه عرب چې دغه د روم په سرحدي منطقو کې پراته دي مطمئن سي او داسې ګمان یې نسي که نصارا پر موږ حمله وکړي څوک نسته چې ودوی ته جزا ورکړي او هر هغه څوک چې و اسلام ته داخل سي هغه د رومیانو د طرفه وژل کیږي، لکه فروا رضی الله تعالی عنہ چې وژل سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ګمانو او تشویشاتو د لری کولو او د روم د بیرولو د پاره دغه لشکر جوړ کړ. څنګه چې دغه لشکر قومندان اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ وټاکل سو او اسامه رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې نوې ځوان وو چې عمر یې د 13 او 10 کلو په مابین کې وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو مشران امر کړ چې په دغه لشکر کې د افراد په صفات سره ورسره ولاړ شي. په دغه لشکر کې د اسامه رضی الله تعالی عنہ د عسکرو څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ او نور د صحابه کرامو مشران موجود و. دغه لشکر جوړېده په هغه وخت کې و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مریضي شروع و چې د علیه الصلاۃ والسلام د دې دنیا څخه رحلت پکښ وکړي. منافقانو ته بیا د خبرو کولو موقع پیدا شو او د خلقو په مابین کې به ویل یو ځوان هلکه د مهاجرینو او انصارو پر مشرانو امیر وګرځاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجبور شو او خلقو ته په داسې حال کې راووتی چې سر یې په یو دسمال سره تړلی وو او خلقو ته خطبه وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل تاسو د اسامه ابن زید په امریت کې خبرې کوي او تر د مخه مو د پلار په امریت کې خبرې کولې. په والله هغه د امارت وړ او لائق وو او په والله هغه و ماته د هغه خوشو خلقو څخه وو او په والله دغه اسامه د امریت وړ او لائق دی او په والله دی تر هغه ورسته په خلقو کې و ماته خوش دی او زه وسط درته کوم چې دی ستاسي د صالحه خلقو څخه دی. مسلمانانو د وټلو د پاره ځانونه تیارول او د اسامه رضی الله تعالی عنہ پر شاوخوا سره راټولېده او د رضی الله تعالی عنہ په لشکر کې داخليده. څو اسامه رضی الله تعالی عنہ خپل لشکر د مدینه منورې څخه وېستی او په جرف کې یې واړول. جرف د یو ځای نوم دی
چې د مدینې منورې څخه یو فرسخ لري دي. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریضي خبر د خلقو د پاره د تشویش او پریشانی سبب وګرځیدي. دا یې نه وخښه او نه غواړي چې په دغه پریشانه حالت کې رهیسي. نو اسامه رضی الله تعالی عنہ خپل لشکر دالته وزنداوه، انتظار باسي چې د الله جل جلاله څه امر او اراده ده. خو د الله جل جلاله امر داسي وو چې دا به هغه اول لشکر وي چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې د کفارو د جنگ او مقابله د پاره وځي. ورونو، موږ اوس د خیر البشر سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت په بیانولو کې وهغه ځای ته راورسېدو چې د سرور کائنات حبیب الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي شروع کیږي او بیا په دغه مریضي کې د دې دنیا څخه رحلت کوي. خو دغه حالات پر دوه قسمه بیانېدلای شي. اول دا چې ټول واقعات پر طبيعي او داسې شکل بیان سي چې خلک د احکام څخه فائدہ واخلي او د دین مبین اسلام او د هغه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم وعظمت متوجی سي. پر واقعاتو د سوز او جوش زړه دردون کې الفاظ زیات نسی، بلکې فقط مستند او صحیح معلومات را نقل سي. او دغه واقعې د بیانولو دوهمه طریقه بیا داسې ده چې د یو نویسنده او ادب پر شکل واقعات بیان سي. د جوش او خروش زړه دردون کې او ژړون کې الفاظ استعمال سي چې په دې قسم بیان کې د فائدې اخیستلو مضامین لږ او ضعیف روایتونه ډیر وي چې په نتیجه کې ویونکي او اوریدونکي دواړه ژاړي. مګر دغه قسم بیان بیل دې څخه چې ضعیف شیان را نقل سي او زړه دردون کې تکلیفي الفاظ استعمال سي په وجود نشي راتلای. نو ما دغه حوادث او غمجن واقعو د بیانولو د پاره هغه اوله طریقه خوښه او اختیار کړه چې د حالاتو د بیانولو څخه دینی او شرعي ګټه واخیستل سي. لکه څنګه چې ما په ټوله سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم کې فقط مستند واقعات را نقل کړي دي، په دغه زړه دردون کې واقعه کې هم د جوش او سوز تر الفاظو تیریږم. فقط هغه صحیح احادیث او ثابت معلومات را نقلوم. که څه هم دغه د مریضي او رحلت احادیث او اخبار ډیر زیات دي، خو دلته په لږو سره کفایت شوی دي. بیرته خپل قصې ته راګرځم. کم وخت چې د دعوت مرحله پای ته ورسېده، اسلام د منطقې پر اوضاع او حالاتو مسلط سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احساساتو کې، په اقوالو او افعالو کې، یعنی خبرو او کارو کې داسې علامې معلومې دي چې د خپل ژوند او د نورو ژوندیو انسانانو سره وداع او رخصتېده کوي. په پخوا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د روژې په میاشت کې 10 ورځې اعتکاف کاوه. خو د هجرت د 10 کال په روژه کې 20 ورځې اعتکاف وکړي. په پخوا کې جبرئیل علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د روژې په میاشت کې یو ور قرآن مجید تلاوتاوه، او په دغه کال کې جبرئیل امین علیه السلام 2 واره قرآن مجید ورسره تلاوت کوي. او د حجة الوداع په خطبه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: زه نه يم خبر شاید پس له 60 کال څخه بیا هیڅ کله پر دغه ځای ستاسو سره ملاقات نسم، یعنی نه در سره ووینم. او د جمرة العقبه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: د حج مناسک زما څخه زده کړئ، شاید پس له 60 کال څخه زه حج ونکم. د هجرت د 11 کال د سفر د میاشتې په اول ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: زه غواړم چې د احد د شهیدانو زیارت وکم. داسې معلومه ده لکه د مړو او ژوندو سره چې رخصتېده او وداع کوي. د ژوندو سره په حجة الوداع کې وداع وکړه او د مړو سره اوس وداع کوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد و شهیدانو ته ورغلی
او هغه د جنگ و میدان ته ګوري لکه هغه کسان چې ور په یادېده چې قرباني یې ورکړې وي. د طلحه رضی الله تعالی عنہ قرباني مو په یاد دي، د ام عماره رضی الله تعالی عنها قرباني مو په یاد دي، د ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ قرباني مو په یاد دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد و شهیدانو ته ودرېدی. اول السلام علیکم یا شهداء احد انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحق. یعنی تاسو د مخه تللی یاست او زه به ان شاء الله ډیر ژر پسې درسم. په پخوا کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همیشه ویل چې موږ په تاسو پسې درځو. خدا واري و فرمایل زه ان شاء الله په تاسو پسې درځم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد و شهیدانو ته دعا وکړه. د هغه ځای څخه چې را رهیسو پر لارې یې ژړل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژاړي. ولی ژاړي؟ آیا د دنیا د پاتې کېدو په سبب ژاړي؟ صحابه کرامو پوښتنه ځینې وکړه ولی ژاړي یا رسول الله؟ ویل د خپلو ورونو د شوق څخه ژاړم. یعنی د خپلو ورونو ولیدلو ته مې شوق دی، د هغو د لیدلو د شوق ژاړم. صحابه کرامو ویل دغه دی، موږ ستا سره یو، آیا موږ ستا ورونه نه یو یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا تاسو زما اصحاب یاست، مگر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما وروسته راځي چې هغه موږ او تاسو یو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مگر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما وروسته راځي چې پر ما ایمان راوړي او زه نه يم لیدلی، د هغو ولیدلو ته مې شوق وسو او ومې ژړل. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. للشمس غيم داكين غمجنو زړونو ته الحياة تقدم ورجوع اندیشمنو فکرونو ته السلامة كلما او نمجنو سترګو ته والصالحات نزوع للشمس تعلیم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه. الحياة تقدم 9.9 کندهار.